واه تازه او د راشد خان مینوالو ته نوې خبر. راشد خان په بیگ باش سیالۍ کې داسې ریکارډ جوړ کړ چې تر اوسه پورې یو لوبغاړی هم نو جوړ کړی. دا چې څه وکړل ویډیو را سره تر پایه وګورئ په هر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د بیگ باش تجارتي لیګ کې نن د ایډلېټ سټرایکرز او سیډني سیکسرز ترمنځ لوبه ترسره شوه. د لوبې په پیل کې سیډني سیکسرز 5 وګټله او لومړی د ایډلېټ سټرایکرز لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. ایډلېټ سټرایکرز په 19 سرونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې وکړې چې له ډلې یې جیکویډرالټ 40 او لوبډل مشر الیکس کیری 32 منډې وکړې. همداراز راشد خان بیا کومه منډه ترلاسه نه کړه. د سیډني سیکسرز له لورې ټام کران څلور، بن ډورشیوس او لیوټ پاپ 2 لوبغاړي وسوځول. د 140 منډو هدف د سیډني سیکسرز لوبډلې په 13 سرونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو پوره او په 2 وکټو یې بریا خپله کړه. د دوی له لورې جیمز وینز 20 او ټام کران 21 منډې ترلاسه کړې. د ایډلېټ سټرایکرز له لورې راشد خان خطرناکه توپ اچونه ترسره کړه چې د روان بیگ باش لیګ لومړنی هیټریک یې ترسره کړ. دا په عمومي ډول په بیگ باش سیالیو کې 5م هیټریک دی. راشد خان د 3 پرلپسې لوبغاړو سوځولو ترڅنګ یو وکټ بل هم واخیسته او ټولې 4 وکټې ترلاسه کړې. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ټام کران ته ورکړل شوه چې نن یې په توپ اچونه او توپ وهنه کې ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړه او خپله لوبډله یې بریالی کړه. نو د راشد خان مینوالو دغه ویډیو سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ او لاندې په کمنټ کې ښکلې جمله د راشد په اړه را سره ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو د لوی الله په امان.